السلام علیکم دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند او په خپلو چارو کې بریالي وای. دوستانو که چیرته مو په ټلیفون کې د انټرنیټ پیکیج زر ختمیږي نو دغه ویډیو ضرور وګورئ او په دې سره تاسو کولی شئ چې خپل د انټرنیټ پیکیج نه تر زیات وخت پورې کار واخلئ. ځینې داسې اپلیکیشنونه دي چې تاسو په موبایل کې خلاص شوي دي خو تاسو ورځنی کار نه اخلئ او انټرنیټ مصرف کوي، یعنی باید کوم منبع چې دی هغه مصرف کوي. که چیرته مو دغه ویډیو تر اخیره پورې ولیده نو تاسو کولی شئ چې له دغې مصارفو څخه خلاص شئ او خپل پیکیج نه تر زیات وخت پورې کار واخلئ. ملګرو زه ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل که چا نوي چینل د سره سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ او ویډیو لایک کړئ تر څو نورو ملګرو ته هم ورسیږي. دوستانو د دغې طریقې د ترسره کولو لپاره به لومړی لوډ شئ په موبایل کې سیټینګ ته. په سیټینګ کې به آف باندې کلیک وکړئ. دې نه وروسته کله چې مو اپ خلاص کړو نو دلته ډېر اپلیکیشنونه موجود دي. په دغې اپلیکیشنو کې ځینې اپلیکیشنې موجود وي چې تاسو د انټرنیټ منبع مصرف کوي. لکه زما په ټلیفون کې ځینې اپلیکیشنونه خلاص وو چې هغې مصرف کوو، یعنی منبع مصرف کولې. هغه د تاسو د پوهې دپاره ما خلاص کړي دي، غواړم چې تاسو دغې لارې پوه کړم. لکه ایسی مارکیټ چې و دغه موبایل ډیټا دغې ټوټل 15.26 MB ما نه مصرف کړی ده، خو دغه ما یې نه وروسته بیا بند کړی و. تاسو به دغه اوپن کوم اپلیکیشن چې دا آن ده آپ به کوئ. همداسې نور اپلیکیشنونه لکه کروم براوزر چې دا دغه 160 MB مصرف کړی دی مونه، یعنی بغیر د دې نه چې زه له د کروم براوزر نه کار واخلم همداسې د فیسبوک اپلیکیشن ده 1.3 MB مصرف یې کړی ده، دغه به هم بند کړئ. FB ویډیو ډاونلوډر دغې 15.15 MB مصرف کړی ده. همداسې نور اپلیکیشنونه زیات اپلیکیشنونه وو چې زما د انټرنیټ پیکیج به له دغې وجې زر ختمېدو، خو کله چې مو دغه اپلیکیشنونه بند کړل د هغې نه وروسته زما د انټرنیټ پیکیج د هغې په نسبت ډېر زیات وخت نیسي، یعنی کم وخت کې اوس نه ختمیږي. تاسو هم کولی شئ په دې طریقې سره خپل د انټرنیټ پیکیج سپما کړئ. ویډیو مو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او له نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. ښه وخت او ښې شیبې ولرئ.